بسم الله الرحمن الرحیم. وم حکم د احکام سلطانیونا آیت 90 کی د سورہ نساء 15 پاره 97 آیت. وم حکم چې کوم خلق د کافرانو سره قید دي نو کدوی د هجرت طاقت لري او هجرت نه کوي دا غي د پاره سزا ده. او کوم چې بے وسای کافرانو سره قید وي وس د هجرت نه لري دوی ته به الله تعالی معافی وکي. ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه چې روح اخلي د دې فرشتي ظالمي انفسهم په داسې حال کې چې خلکو ظلم کړي په خپل ځان باندې یعنی ګناهګاری. قالوا وی وتدا فرشتي فيما كنتم كم ځای کې وی تاسو تروسه ته هجرت مونږ کو د الله په لار کې. قالوا دی وتوي كنا ومونږه مستضعفين مغلوبا في الارض بزمکه کې. قالوا فرشتي وتوي الم تكن ارض الله آیا نوزمک د الله تعالی واسعه فراخم فتهاجروا فيها چې هجرت کړو تاسو پاغه کې. فاولئک ذا کسان مأواهم زید سیدو د جهنم دی وسات مسیر او بد د ورتک دی. الا المستضعفين من الرجال مگر کمزوری د سړو او النساء او د زنانو والولدان او ماشومانو هغه خلق لا استطيعون حیلا چې طاقت نه لري د تدبیر کولو ولا يهتدون سبیلا او نمومي لارنم خبر نه چې په کومه لاره بوزو. فاولئک ذا کسان عسى الله قریب ده چې الله تعالی ان يعفو عنهم چې معافي وکړي دیتا. وکان الله د الله تعالی عفوا معافي کوونکې غفورا بخنه کوونکې. ومن يهاجر في سبيل الله چاچی هجرت کو پلار د الله تعالی کی یجد فی الارض مراغما وبممی دے پزمک باندې مراغمن سے کثیرن ډیر. مراغم کشاف کری رغم اے مذهب مرغم ظرف مکان صیغه ده د تیخ تیزی ته وی په لغت کې. اصطلاحاً ار اغازه چې خپل وطن نه علاوه بل ځای ته اقامت اختیار کی دیتا مرغم وی. الله فرمایي څوک چې د الله د رضا لپاره ترک وطنو کی نو د لپاره به بل ځای زه تیار کم. مراغمنې ورته ځکه ویلې چې د خپل قوم پرېښود د دین د پاره خپل وطن پرې خو د دین د پاره اي يفارقهم على رغم انوفهم دا غي د قصد دین پرې خو د قوم پرې خو وطن پرې خو د دین د حفاظت د پاره بل ځای ته لاړ. نو الله فرمایي د بار به ډیر گنجائش پیدا کم. مراغمن زاین دو سیدنی کثیرن ډیر وسع او فراخي پرزک کې. ومن يخرج آسوک چې وزي من بیتی د خپل کورنا مهاجرا الى الله هجرت کوونکې الله ته ورسوله او دغه رسول ته ثم يدركه الموت بیا عمومي دلر مرګ فقد وقع اجره على الله بشک واقع شو ثواب د په الله باندې. یو بوډا صحابي تفسیر قرطبي لیکلی هغه چې کله د هجرت دا ثوابونه وریدو نو سو ته وی زه خطله نشم او ډیر کمزور یم او بیمارم یم د خدای رسول پس هجرت نشم کوله. خدا خو ټیک د چې ماته اجازه شته چې هجرت اونکم ځکه د معذور یم خو په هجرت کې ډیر ثوابونه دي او دا ثوابونه حاصلول مې زړه غواړي. نو تاسو به یو کټ راوالی او په کټ کې ما واچوي
او د مدینه په طرف باندې مې روان کړي. چنانچه نوسو او بچور او چت کو پکټ کې پروت ته مدینه طرف ته روان شو. په لار کې د وفات شو. نو نه مکی مکرمه کې او نه مدینه طیبه ته رسیدلو. مدینه ته لا مزل ډیرو. نو منافقین ورپورې خندا شروع کړه. منافقین همیشه دیندارو خلکو پورې د دین کارونو پورې د دین ځایونو پورې او د دین مشرانو پورې ملنډې او مسخرې کوي په هره معاشره کې. منافقینو چې دا مسخرې شروع کړې الله دا آیتونه راولېږه او د دې بابا فضیلت بیان کو چې کوم سړی د کور نه ووته د هجرت په اراده الله فرمایي د ثواب ما سره ثابت شو. فقد وقع اجره على الله ثابت شو ثواب د په ذمه د الله. وکان الله غفور الرحیم او د الله تعالی بخنه کوونکې مهربانا. واذا ضربتم في الارض دا اتم حکم دی د احکام سلطانیونه. جهاد فی سبیل الله تخوزی خود صلات خوف طریقه اجدا کئی دی یوصل 2 آیت کی راضی او دی سلم آیات کی 101 آیات کی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ دلته کې د صلات قصر ذکر کیږي د سفرانه منځ. دا واجب دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نزد یو سړی مسافر وي نو هغه به 2 رکعاته منځ کوي فرض. 4 رکعاتي منځ به 2 رکعاته کوي او ماخام به 3 رکعاته فرض کوي. هغه کې قصر نشته. او سنت چې کله په لار رواني پرېږدي دي او که پاتې وي او ځای کې قرار وي نو هلته د سنت کوي. بحر رائق لیکلی دي چې الله مهرباني فرمایي په حالت د سفر کې سنت زید نفل تراغلی دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو د قصر باره کې چې یاره په دې مانځه کې قصر څه حکم لري په مسافر باندې. نبی کریم او فرمایل تلک صدقه تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته. دا یو خیراتو الله په تاسو باندې صدقه کړی ده نو تاسو دغه صدقه قبول کړئ. نو یو سړی چې د خپل زید اوسېدو نه 48 میله لرې لاړ شي یا 74 کیلومتر 174 کیلومتر لرې لاړ شي او د 15 ورځو نه کم اراده لري په ځای کې د اوسېدو نو دی به سفرانه مونځ کوي. او که امام پسې مونځ کوي او امام مقیم نو بیا به د امام د تابعدارۍ د وجې نه دی پوره مونځ کوي. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کله چې سفر کوئ تاسو په ځمکه باندې فلیس علیکم نشته گناه په تاسو باندې ان تقصروا من الصلاة چې کوتاهی وکړئ کوتاوالی وکړئ نیمګړوالی وکړئ من الصلاة د لمانځه ان خفتم که یریږئ تاسو ان یفتنکم الذین چې پریشان به کی تاسو کسان کفرو چې کافر دي. ان الکافرین بشک کافران کانو دی لکم تاو د پر عدوان دشمنان مبینا خکارا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کله چې ته پیغمبر په دوی کې فاقمت لهم الصلاة او کې ته دوی ته مونځ فلتقموا ددریږي طائفة یو ډله منهم د دوی نه معک تا سره وليأخذوا دي نسي اسلحتهم وسلاح خپلهم فإذا سجدوا ورکل جدي سجده وکي فليكونوا من ورائكم شدید نور خلق ستاسو شاته حفاظت په طور ولتأتي طائفة أخرى
او را دي شي بل ډله لم یصلو چې مونږ لا تر اوسه نه دی کړی فلیصلوا معک نو مونږ دې کوي تا سره ولیاخذوا دې نیسي حذرهم سامان د بچاو واسلحتهم واسلح خپلم ود الذین کفروا غواړي کسان چې کافران دي لو تغفلون کاش کې غافل شئ تاسو عن اسلحتکم د خپل وسلونه وامتعتکم د اسباب او سامانونو خپلونه فیمیلون حملبو کې دی علیکم په تاسو باندې فیمیلون پس حملو کې دی په تاسو باندې میلة واحده یو حمله اچانک په چپاو راشي ولا جناح علیکم نشته گناه په تاسو باندې ان کان بكم اذا کچرته په تاسو باندې تکلیف مما ترند باران د وجنا او کنتم مرضى یا وای تاسو بیماران پس ګنا نشته ان تدعو چې کېده تاسو اسلحتکم واستخفلا غاړه نه وباسو کېده وخذوا حذرکم او اني سیخ پل بچاو احتیاط کوي ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا بشک الله تیار کړی کافرانو پر عذاب ذلیل اونکه دا د صلات خوف طریقه ده او دا اتم حکم د احکام سلطانیونه جهاد تزین د صلات خوف طریقه زده کوي د صلات خوف مختلفي طریقې راغلي روح المانی کې دلته یو ساده طریقه ده چې څلور رکعاتي زمونږ دی نو امام با قوم دو ډلې کی یو ډله به سره 2 رکعاته منځو کی او بل ډله به دشمن ته مخامخ ولاړی مسلح مرچی به سنبال کړی وي بیا چې د کومې ډلې 2 رکعاته وکړو دا براشي په دې منځ کې به نور خبرې باندې کوي وصلی براوالی او مسلح تور به ودرېږي دشمن ته مخامخ دا ډله ولاړ شي 2 رکعاته بو کی دی چې رستی 2 رکعاته وکړو بیا به دی واپس راشي اړم بیا ډله براشي ځان لا به 2 رکعاته منځو کی او دا ډومبه ډله به بیا مم نه فارغ شي بیا به دی دشمن ته ودرېږي ا دوی مډله براشي رستی 2 رکعاته وو کی دا ساده طریقه د صلات خوف کچرته کې داسې کېدای شو چې فوج 2 ډلې کې لخر 2 ډلې کې یو ډلې د پاره یو امام جمع ورکی مکمل منځو کې ټیک ده او دوی مډله بیا بیل ځان له منځو کې داسې ټیک ده فاذا قضيتم الصلاه ارکلا چې ادا کوي تاسو مونږ فذكروا الله یادوي الله تعالی لره قیاما پولاړه وقعودا پناستا وعلى جنوبكم پاړخونو تاسو یعنی هر حال کې د الله ذکر کوي فاذا اطمأننتم ارکلا چې تاسو په امن شوي فاقيموا الصلاه قائم کوي مونږ ان الصلاه یعنی بقاعده مطابق په ځړه طریقه خپل مونږ کوي بیا ان الصلاه بشک منذ كانت على المؤمنين په مؤمنانو باندې کتابا فرض کړی شوی موقوتا په وخت مقرر کې چې کوم وخت مقرر دی د سحر د مانځ سحر منځ بدیږي ماسپخین خپل دی د مازیګر خپل دی د ماسختن خپل دی په سحر کې د مازیګر منځ نشي کولای د ماسپخین منځ نشي کولای ماسپخین کې د فرض منځ وخت کې ته د سحر فرض نشي کولای ککه نو دا به قضا وي څه شي بیا قضا کیږي دا آیت دا مطلب دی چې هر مانځ خپل خپل وخت دی دغه وخت نه مو باسه که سار مونږ د خپل وخت نه وسته نو دا قضا شو بیا ادا نه ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا سستی مکوي في ابتغاء القوم پلټولو د قوم یعنی کافر قوم په تعاقب کی سستی مکوي ان تکونو تعلمون کچرته تاسو چې تاسو در رسی فانهم ندی يعلمون دردمن کی کما تعلمون لک څنګه تاسو دردمن کیږي وترجون امید ساتي تاسو من الله د الله نه ما دا صلا يرجون چې دی امید نه لري وکال الله د الله تعالی علیما پویا حکیما حکمت و علام
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. دا آیت د یو واقعي سره تعلق ساتي چې هغه شان نزول دی د دې آیت کریمه، او چې دې دا شان نزول ویلې شوی نه نو په دې آیت کریمه باندې بلکې په دې ټوله رکوع باندې سړي ذهن نه کولاوي. ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، بشک موږ نازل کړی تا ته قرآن په حق سره، لتحکم بین الناس، دې لپاره چې فیصله وکړي ته د خلکو منځ کې، بما په هغه شي باندې اراک الله چې ښکاره کړي تا ته الله تعالی، ولا تکن للخائنین خصیما، او مه کېږئ پیغمبره ته خیانت کوونکو دپاره خصیما جګړه کوونکې، د هغوی د طرفه بحث کوونکې. او دا نهم حکم دی د احکام سلطانیونه. د دې مفهوم او مطلب دا دی د شرعي د قواعدو مطابق فیصله کوي، په ځوان او ګمان باندې عمل مه کوئ، دې دپاره چې تاسو دوکه نشئ. انصارو کې یو قبیله وه، د هغې قبیلې نوم بنو ظفرو. په هغې کې یو منافق سړی و طعمه ابن عبیرق نوم یې و. دې طعمه ابن عبیرق غلا کړی و په خپل ګاونډ کې د خپل ګاونډي نه. دا ګاونډي نوم قتاده ابن نعمان رضی الله عنه. نو غلو طعمه او چانه چې غلا شي و هغه قتاده ابن نعمانو. نو دا غلا بیا د یو یهودي سره امانت تورخي وه. د تفسیر په کتابونو کې د یهودي نوم یاسمین زید ابن یاسمین راځي، او حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه تفسیر بیان القرآن کې لیکلی دي چې دا کم کس غلو دا غنم بشیرو، او چې چا نغلا شوی و دا غنم رفاعه رضی الله عنه. نو بنو عبیرق قبیله و، بشیر نومی کس منافق د حضرت رفاعه رضی الله عنه نغلا کړی و، کنډر یې کړی و داغه د کور، او داغه په کور کې څه وړو او څه وسله وه هغه د پټه کړې وه، او طریقه داسې کړې وه چې د شپې د دا وړه د زید بن یاسمین کر امانتن تور کې خودل. نو دا بوجه سوره وه، اکمه بوجه چې د غلا کړې وه د هغې نه لږ لږ وړه تویدل، او ډایرکټ د هغه کور ته داسې یو لکیر رسېدل لکه خلک چې چونه اچوي د صفونو دپاره یا د پولي مولي دپاره. نو د هغه خاندان د ځان بچ کولو دپاره د خپل سړي بشیر د خلاصولو دپاره د حضرت لبید نوم واغشتو چې د غلا کړې ده. رفاعه رضی الله عنه خپل وراره قتاده ابن نعمان نبی علیہ السلام په خدمت کې اولیږه، او ورته عرض وکړه چې موږ نه غلا شوې او داسې کیسه ده، او دا خلک اوس قسمونه خوري چې مونږ نه ده کړې، حالانکې نښې نښانې داسې وایي. بنو بیرق د دې منافق او د دې غل چې کوم خاندانو هغوی ته پته ولګېده. هغوی م یو سړی د خپل خاندان مشر مقرر که د هغه نوم اسیرو. دا دواړه فریقین د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، وسره د محلي کسانو مو دواړو سره، او د چانه چې غلا شوی و حضرت قتاده ابن نعمان او رفاعه رضی الله عنهما بارکی ګیله وکړه دی چې اسې بیسې په موږ باندې د غلا تهمت لګولی دی، ګواهان نشته دی، او موږ دینداره خلک یو،
زمونږ د غلا سره څه کار دی نو موږ یې بې عزته کو مقصد د دې دا و چې یاره نبی علیه السلام به زمونږ طرف وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خود دې طرف اونکو خود دومره وشوه چې کله قتاده صاحب راغی نو نبی کریم ورته وفرمیل چې تا ولې بې ثبوته په دې باندې د غلا الزام لګولی دی نو قتاده راغی خپل تر حضرت رفاعه رضی الله عنه ته ووی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې تاسو سره خو ثبوت نشته په ده باندې خلاف کې نو حضرت رفاعه رضی الله عنه وفرمایل چې الله ته معلومه ده او خبره مونږ الله ته حواله کړې ده بس الله به فیصله فرمایي دا آیتونه نازل شو دو رکوع پوری ټول دغه واقع سره متعلق دي غلا به د ثابت شوا مالم برآمد شو او خپل مالک تم ملو شو اغه غل بشیر د بنو اوبیرق خاندان یا طعمه ابن اوبیرق اغه چې دا ارس خبره صفا شوه نو ډېر زیات خفه شو او مرتد شو والعیاذ بالله نو الله په دې مبارکو آیاتو کې خپل پیغمبر ته خطاب فرمایي چې تا ته مونږ قرآن حکیم درلېږلی دې دپاره چې د دې په ذریعه ته د خلکو په منځ کې فیصلې وکړي او اے پیغمبره د غلاګرو د طرفه خیانتګرو د طرفه وکالت مکوي الله رب العالمین عتاب فرمایلو خپل پیغمبر ته ان انزلنا بشک مونږ نازل کړی دی الیک تا ته الکتاب قرآن لتحکم دې دپاره چې فیصله وکړي ته بین الناس په منځ د خلکو کې بما په هغه باندې اراک الله چې ښودلی دي الله تا ته ولا تکن مکیږه للخائنین خیانتګرو دپاره خصیما خبره کوونکې د هغې په طرف کې واستغفر الله بخنه وغواړه د الله نه ان الله کان غفورا رحیما بشک الله بخنه کوونکی مهربان دی عالم الغیب څوک دی الله دوی خو پیغمبر ته قسمونه خوړلي وو کنه او جرګې راوستې وه او خبره په ظاهر داسې ټیکه مو چې دوی سره خو ثبوت نه و کنه قرائن وو سره نشانات ولا تجادل بحث مکوه عن الذين واستغفر الله بخنو غړد الله نه پیغمبر ان الله كان غفورا رحيما بشک الله بخنه کوونکې مهربان دی ولا تجادلوا بحث مکوا عن الذين بباردا کسانو کې یعنی دا غید طرفه جواب مکوا یختانون انفسهم چې خیانت کوي د خپل ځانونو سره تفسیر کشاف لیکلی دی جعلت معصیت العصات خیانه الله د ګناهګارو ګناه ته خیانت وي یختانون انفسهم چې خیانت کوي د خپل ځان سره کې خیانت خو بل چا سره کړو غلا بل نه کړی و خو الله وی ځان سره خیانت کوي ځکه لأن الضرر راجع الیهم د هرې ګناه ضرر دی سړي ته بیا راجع کیږي نن دې که سبا دی د الله نظام داسې دی ولا تجادل عن الذين جواب مور کو دا کسانو طرفم یختانون انفسهم چې خیانت کوي خپل ځانونو سره ان الله بشک الله لا يحب نخوخي من اغسو کان چې وی خوانن ډیر خیانت کوونکې اثیمن ډیر ګناهګار دا ډیر خیانت کوونکې ډیر ګناهګار ځکه چې کارم کړی دی او بریتم تاوي او ځان صفا صفا پیش کړي
یستخفون من الناس پټ پاتې کېدی شي دا خلق د نورو کسانو نه یستخفون ځان پټ ساتلی شي من الناس د خلکو نه ولا یستخفون من الله او نشي پټېدی د الله نه وهو معهم او دا الله دی سره دی یبیتون کله چې دی مشورې کوي ما داس لا يرضى چې نه خوخي الله من القول د وینانا وکان الله دی الله تعالی بما پاسمان یعملن چې کوي دی محیطا احاطه کوونکې انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا انتم تاسو اخلق جادلتم انتم دا هدا پر تنبیه تاسو هؤلاء دغه خلق جادلتم چې جګړه کولې تاسو انهم داغې د طرف هم فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله عنهم څوک به جګړو کې د الله تعالی سره د طرف یوم القیامت پر د قیامت کې څوک به د الله نه خلاص کی اما یکونو او یا څوک به یا کس چې شي علیهم په دی باندې وکیلن کارساز ومن یعمل سوء او چا چوک کار د ګناه او یظلم نفسه یا ظلم کی بزان خپل مان لې ثم استغفر الله بیا بخنه غواړي د الله نه یجد الله غفور الرحیم او بمی الله بخنه کوونکې مهربانه الحمدلله څومره د لوی تم آیات ته الله فرمایي چا چې ګناه وکړه ځان باندې ظلم کو مان معافي غواړي توبه او باسي نو زه بخم ومن يكسب اثما چا چوکړه ګنا فانما يكسبه على نفسه بشک کی دا ګنا په خپل ځان باندې نظر لري د تراجه وکار الله د الله تعالی علیمن پویا حکیمن حکمتون والا ومن يكسب خطیئه سوک چوکي ګنا او اثمن خطاو کی وړه ګنا او اثمن یا غټه ګنا ثم يرمي به بیا اولی پدی ګنا باندې بری انیو به ګنا سړی يرمي اولی یعنی تهمت لګی به پدی باندې بریان په یو به ګنا کس فقد احتمل بشک اوچت کدی سړی بهتان و اسم مبین او گناہ کارم ولولا فضل الله علیک کنه فضل الله تعالی پیغمبر پتا باندې ورحمت او مهربانی لهمت خامخه اراده کړي و طائفتون یو ډلې منهم د دینه ان د دې خبر یو دلو کچ خطا کی تعالی را ستا همدردی حاصل کی خدا الله رحمت او فضل معنی شو وما يدلون او گمراه کوي دین بل لره الا انفسهم مگر خپل ځان لره وما يضرونك من شيء او zarar نشي رسول ته تيش وانزل الله عليك الكتاب ونلقى الله تعالی په تابانه قران والحکمت او حدیث او فقه حکمت سنت د رسول الله ته وي وعلمك او تعلیم درکړه تا ته ما دا خبرو لم تكن تعلم چې مخکې تاسو علم نو وکانه فضل الله عليك عظیم او د فضل الله تعالی په تابانه لوی وعلمك ما لم تكن تعلم دینه بعض خلک استدلال کوي چې نبی پاک عالم الغیب دی ځکه الله پاک وته فرمای تعلیمی درکړه تا ته دا خبر چې تاسو سره مخکې علم نو دا علم غیب شو والعیاذ بالله جواب قران کې ما دو قسمه استعمال لا یو ما عمومی ما حرف ما عمومی لك ولله ما في السماوات وما في الارض خاص الله د پاره یاس چې پاسمانونو کې دی او مکه کې دی ملکن وخلقا وعبيدا وتصرفا دویم ما خصوصي لکه دی ځای کې وعلمك ما لم تكن تعلم تعلیمی درکړه پیغمبر ته هغه خبرو چې مخکې تاسو سره علم نو یعنی د دین خبره وحی عقاید عبادت طاعات وغیرہ دا خصوصی معنی او کوي چې نه دلته عمومي ده او دې سره علم غیب علی نو بیا سورته بقره یو 50 آیات ګورئ الته بیا تاسو سوای مونږه تاسو کو کنه یو 50 آیات كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
لکه څنګه چې را لېږلی الله تعالی په تاسو کې پیغمبر ستاسو نه چې لولي دا پیغمبر په تاسو باندې آیتونه زمونږه ویزکیکم او پاکي تاسو لره شرک کفر او جهالت نه ويعلمکم الکتاب او تعلیم درکې تاسو ته د قرآن والحکمت او د حدیث او د فقه ويعلمکم او تعلیم درکې تاسو ته ما د هغه خبر لم تکونوا تعلمون چې تاسو سره مخکې علم نو بیا خدای امت معلم الغیب شو ځکه ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون نو دا ما خاصه او خصوصي ده او کدا عاملی نو بیا نور آیاتو کې تعارض راځي یو دا چې وعلمک ما لم تکن تعلم او تعلیمی درکړه تا ته دا خبرو چې مخکې تاسو علم نو نور سورتون ته بیا ضرورت شو د دې صورت نارستو او 20 سورتونه نور نازل شوي دي نو بیا خو هغه علم نبی علیہ السلام ته ورکړی شو اصل خبره ده چې وعلمک ما لم تکن تعلم دا د دې واقعي سره تعلق لري چې کما غلا شوی وا د حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ قتاده ابن نعمان رضی الله عنه د بنو ابیرق خاندان منافق بشیر یا طعمه کړي وا نو نبی رسول الله ته خپل معلوم نو کنه وعلمک ما لم تکن تعلم او دارنګي د دې نوري خبري چې کوم په هي سره غلي غتم شامل وعلمک او تعلیم درکړه تا ته پیغمبر خبر چې مخکې تا سره علم نو وکان فضل الله علیک عظیما او د فضل الله تعالی په تا باندې لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم لا خیر نشته څه خیر فی کثیر من نجواهم په ډیرو مشورو د دې کې اپټ ګونګوسه چي کوي لا خیر څه خیر نشته فی کثیر من نجواهم په ډیرو اپټو خبرو د دې کې الا من امر بصدقه مگر هغه څوک چې حکم کوي په صدقه باندې بل ملګری ته وکي وای چې زمونږ د عملګری تنگ دست شوی دی غلی غونډه وسره امداد وکاسنه چې سیلفي وباسي وایي نجواهم پټه بل ته د صدقې خبرو کی چې الګ تاسو سره گزاره کیږي خدا بل ملګری تنگ دست لري مرسته وسره وکا نجواهم پټه ځکه ویلي الا من امر بصدقه مگر هغه څوک چې حکم کوي په خیرات باندې او معروف یا په بل نه کې باندې یو سړي د خلکو مخکې نصیحت کې نه په خپکی ځان لکه نړۍ ته کې او دوی دا کار مکوا دي کې ګناه ده دي کې دا zarar دی دا دی کې ډېر لوی خیر دی الله فرمایي او معروف یا د نیکی خبر وته کې اصلاح بین الناس یا صلح کې دوه کسانو په منځ کې خو یو فریق ډډه تکي او ته چې معافي کوي خیر دی وی بخي او داسي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله چا چې دا کار د الله درځامندې لپاره فسوف نؤتيه اجرا عظيما زر دې چې ور به کومګه دته لوی اجر نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای افضل الصدقه اصلاح ذات البين بهترین خیرات دا دی چې سړی خپل منځ کې اتفاق ساتي او د خلکو صلح راولي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى آسو چې نافرمانی کوي د رسول من بعد ما تبين له الهدى رستونه چې ښکارا شو ته هدایت ويتبع تابعداري کوي غیر سبیل المؤمن سوا د لار د مؤمنان نولي اړو موږ دلته ما تولا کوم طرف ته چې اوړي ونسلی او داخل به کوم دلته جهنم ته وساءت مصيرا او ډیر بد زیاده د ورتک د ويتبع غیر سبیل المؤمنین او تابعداري کوي سوا د لارې د مؤمنانو امام قرطبی لیکلی تفسیر کې چې امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې قران کې د ټول واضح ترين آیت په حجیت د اجماع باندې د آیت دي سبیل المؤمن نه قران دی او نه حدیث دی نو معلومه شو چې اجماع د امت حق ده او مولانا شبیر احمد عثماني تفسیر عثماني کې لیکلی چې څوک د اجماع نه منکر دي او اجماع نه اوړي نو دا گمراهان دي نو ولي اړو دلر منکم طرف ته جوړي او داخل به کوم دلر جهنم توسات مسیرا او بد دې زید واپسې ده ان الله لا يغفر ويشرك به
حکام ولا پکار دي چې بیان د مسلې د توحید کی دا نه چې قبر ته سجده کوي حاکم وقت له پکار دي چې خپل قوم ته د الله وحدانیت واضح کی دا نه چې امریکای ته او يهودو ته په سجده پروتي یا قبرونو ته په سجده پروزي په درشل باندې ان الله بشک الله لا يغفر نبخي ان دا خبر یشرک بی چې شرک کړی شي دا غسرم ويغفر ما دون ذلك وبخي اغه چې سیوا د دي نه لمن يشاء چاله چې غواړي ومن يشرك بالله چا چې شرک کو د الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا بشک دا سره گمراه شو گمراه لري ان يدعون من دونه الا اناثا ان يدعون عبادت نه کوي دی او را مدد شنوي دی من دونه سیوا د الله نه الا اناثا مگر د زنانو اناسن زنانا بے اختیار شعر عاجز شعر کمزور شعر دک شانتی دی معبودان باطلا بے اختیار دی تفسیر مدارک کی لکلی دی چې لفظ الله مذکر دی دیت مؤنث جوړ کنو لا ته جوړ ک منان مذکر دی نو دیت منات جوړ کو عزیز د الله نوم دی مذکر دی نو دیت عزا جوړ کو ځکه الله فرمای الا اناسا د دې بوتانو نمونه د زنانو لات منات او عزا لات او منات دواړو کې تا تانیستا عزا الف مقصوره روح المانی کې لیکل دي چې عربو قبایلو کې دا دستورو چې د دې بوت به مذکر هم بیا به متدمنینا مؤنث خطاب کو انسا فلان درم وجه اناسن وتذکوي تشبیه ور کړی د صنف نازک سره صنف نازک د دې دا معبودان باطله داسې به اختیار دي داسې ضعیفان دي داسې به همت دي داسې کمزوري دي داسې د خیر او د شر نه خالی دي لکه خذي چې عاجز دي يدعون نرابل دی من دونه سوا د الله نه الا اناسا مگر زنانو شیزون لرا و يدعون او دی عبادت نه کوي یا را مدد شنوي الا مگر شیطان مریدا شیطان سرکش لعنه سرکش شیطان تا را مدد شوی ذکر شیطان دی ته خودري لعنه الله لعنت کړه باغ باندې الله تعالی وقال او به شیطان الله تا لا تخذن من عبادک خامخانی سم بستاد بندگانو نا نصیبا برخ مفرودا مقررا ځان له بک ملګری پیدا کوم ولو دلنهم خامخا گمراه کوم بدیلرا ولا امنینهم او خامخا ارزوګان به پیش کوم دیتا دا کارو کدا سی ګټه بو کی په حرام واچي دا کارو کدا او کدا او کدا مزيبو کی هغه بده راسی تاترین کې لړ شي چې بیا هدایت تراتلیم نشي ولا امنینهم او خامخا ارزوګان به پیش کوم دیتا ولا امرنهم خامها خیم بدیتا او حکم بکوم دیتا فلا یبتکن پس کټکی بدی اذان الانعام و گنا د سارو د غیر الله په نوم باندې به خوشی کوي او وګ به کټکی ولا امرنهم خامها تعلیم بور کوم دیتا فلا یغیرن خلق الله نو بدلی با دی ورکړی شوی صورت د الله تعالی ان شیطان دا کوشش دی چې د الله ورکړی شوی صورت دی وران کی معلومه شو چې دی د داسې شیطان تابعداري کوي د کافران چې کوم سرکش دی ملعون دی او د انسان دشمن دی دا ټول خبره د انسان په دشمنی کې دی کوي کنه نو د الله نه مانی چې څومره لوی مهرباني کړې ده څومره لوی رحم یې کړی دی مخلوق خپل سره او څومره لوی ذات ته حقدار دی د بندګۍ او د سرکش شیطان چې هر قسمه حربه د انسان د تباہی استعمالي دی منی دا کافر مولانا اشرف علي صاحب لیکلی دی فلا یغیرن خلق الله اسم داڑھی منڈانا بھی داخل ہے تغییر د خلق الله بدی کی ګیره خریل داخل دی روح المانی او بحر المحیط او قرطبی لیکلی دی تغییر د خلق الله دی ته وای
چې دا خالونه لګي او په لاس باندې د زمري چاپه جوړي او سنوري نخي مخي جوړي دا ورکړل شوی شکل د الله بدلولي تفسیر ماجدی او قرطبی لیکلی دي په دې کې دا ګیره تورول هم داخل دي یا دا خزي چې روزي وباسي یا غاخونو کې سرجری کوي غاخونه د حسن د پاره نری کوي دا ګناه ده تفسیر ابن جریر لیکلی دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کومه خزه وخت زوړن کی پردی په خپل سر کې او سو کې زوړندۍ پرې د خدای لعنت ته او دا آیات ولستو فلا یغیرن خلق الله دا تغییر د خلق الله دی او مفسرین فرمایي تغییر د خلق الله نه مراد شرک ته چې الله فطرت د ایمان انسان لور کړی دی او دی پکې شرک کوي بالکل ټیک الستو بربکم قالوا بلا هر انسان دا بلا आवाज ور کړی او مشرک دا فطرت الهی بدلی فلا یغیرن خلق الله پس بدلی بدی فطرت د الله ومن يتخذ الشیطان اسوک چونی سی شیطان لره ولین دوست من دون الله سوا د الله تعالی نه فقد خسر بشک د تاوان شو خسران مبینا پتاوان ښکارا کی یعدهم وعده کوي دی سره شیطان ويمنيهم او ارزو ورته ور کوي خواهشات ورته وړاندې کوي وما يعدهم الشیطان او وعده نه کوي دی سره شیطان الا غرورا مگر د دوکي اولئک دا کسان مأواهم زید اوسیدو دی جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا وبنم دی دا غزین خلاصیدل ولا یجدون وبنم دی عنها دا غین محیصا زید تیختی تخفیف اخروی بیان شو اوس بشارت بیانی مومنان تا والذین آمنوا محیص دا مصدر میمی دی په معنا د خلاصی او که ظرف مکان شي نو په معنا د زی رخلاصي والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي او عملو الصالحات او نیک عمل نه کړی دي سندخلهم زرنه چې داخل به کو دی لره مونږ جنتون تا تجری چې بیګي و من تحت الانهار لاندې دونو دغه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به دی پای کې همیشه وعد الله حقا وعد الله تعالی د رښتینی ومن اصدق من الله قیلا سوک دې زیات رښتینی د الله نه په وینا کې لیس بامانیکم خبره نه د حواله شوي ستاسو خواهشاتو ته لیس الامر منوطا بامانیکم داسې ووایه یا لیس بامانیکم کار نه چلیږي ستاسو په خواهشاتو داسې خو نه ده چې اړه کې د سره راځي او څه خواهشاتي نو داسې به کېږي لیس بامانیکم کار نه چلیږي ستاسو په خواهشاتو ولا امانی اهل الكتاب او نه په تمناګانو خواهشاتو د کتابیانو من یعمل سوءا چا چې عمل وکړي بد یجز به بل به ورکولی شي د داغې ولا یجد له وبه نه مومي ته د دپاره من دون الله سوا د الله نه ولیا دوست ولا نصیر او نه مددګار ومن يعمل من الصالحات چا چې عمل وکړي نیک من ذکر سړی او انثی که ښځه وه وهو مؤمن او دی مؤمنو فاولئک دا کسان يدخلون الجنه داخلي کې به جنت ولا یظلمون نقیرا او ظلم بنشي کېدی په دې باندې د کجوري د ګډ کې د شګاف برابر یعنی برابر ومن احسن دینا او څوک د ښکلی په لحاظ د دین ممن دا چانه اسلم چې تابع کړی وي وجهو ځان خپل لله الله دپاره وهو محسن او د مخلص وي واتبع تابعدار وي ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې مایلو د باطل نه حق ته واتخذ الله نیولې والله تعالی ابراهیم علیه السلام لره خلیلا دوست د یهودو خواهشات خدا وکنه کم چې سورۃ مائده 13 کې تاسو وي نحن ابناء الله واحباؤه وی کنه الله فرمای په خواهشاتو او په دروغ کیسو باندې نجات نه دی
بلکې نجات په عمل دی او په ایمان دی او په عقیده دی. پوه شئ؟ دی وجنه ورپسې الله د صحابه صفت کوي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله. دا صحابه کرام دی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی. وهو محسن روح المانی کې لیکلي دی محسن مطلب دی آتم بالحسنات تارک للسیئات، نیک کارونه کوي او ګناهونه پرېږدي. مولانا اشرف علي صاحب ترجمه کوي چې دی به مخلص وي. واتبعوا تابعداري کړي د ملت د ابراهیم علیه السلام چې هغه اسلام دی، بیان القرآن. حنیفا مایلو د باطل نه حق ته، واتخذ الله نیولو الله تعالی ابراهیم علیه السلام لره خلیلا په دوستۍ باندې. خلیل د خلت نه ماخوذ. خلت خلل یو شی مینس کې واقع کېدل، د چا امینه چې د چا دړه په مینس کې دي ته خلیل وي. الله د دین منزه دی، مراد د دین اعلی ترین مینه کول، محبت کول. ولله ما فی السماوات وما فی الارض، او خاص د الله د پاره یا چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض اس چې په ځمکه کې دي. وکان الله دی الله تعالی بكل شیء محیطا، پاره او شی باندې ګیرا چونکې په خپل علم او قدرت سره. د صورت په اخر کې د دواړو ایسو پدری احکامات باندې تنویر، دا اولی حصے پدریم حکم او سوالسم حکم، او د دویم حصے په نهم حکم تنویر، او دا د دویم حکم تنویر دی. یعنی د دې حکم مقصد دا دی چې یتیمانانو جنکو سره نکاح مکوي په دې نیت باندې چې موږ به دې سره ظلم کوو او بې انصافي به کوو، بلکې په دې نیت ورسره نکاح وکړي چې موږ د دې خدمت وکړو او دې ته خپل حق ورکو، انصاف ورکو. ویستفتونک فی النساء، ویستفتونک تپوس کې ستاره پیغمبره، یستفتونک استفتا طلب د فتوی، فتوا ماخوذ د فتن نه دی. البشرا لارباب الفتوا کې فقیه العصر مفتی اعظم مفتی محمد فرید صاحب قدس سره العزیز لیکلی دي. مفتی ته مفتی ځکه وایي چې مفتی ماخوذ د فتن نه دی. فتاوی ځوان ته الشاب القوي، ځوان چې مضبوطی لکه ځان چې واخلي. او مفتی ته بیا مفتی ځکه وایي چې دا ماخوذ د فتا نه دی او ځوان مضبوط وي. مفتی ته مفتی ځکه وایي لانه یقوي المسأله بالدلیل، قوي کوي مسله په دلیل باندې. مفتی په دې زمانه کې نشته دی، ځکه علامه شامی په شرح القدس المفتی کې لیکلی دی چې مفتی وایي دې ته چې مجتهد فی المذهب وي او جزئیات د مذهب ورته یاد وي، اصول د مذهب ورته یاد وي، فروع د مذهب ورته یاد وي، حافظ د خپل مذهب ته مفتی وایي. نو دا چوک شته نشته. نو هغه وایي معلومه شوه چې په دې زمانه کې که مفتی صاحب دی دا په حقیقت کې مفتی نه دی، بلکې دا ناقل د کلام د مفتی دی. بل هو نقل کلام المفتی لیاخذ به المستفتی. فعلم ان ما يكون من الفتوى في زماننا. علامه وایي معلومه شوه په دې زمانه کې چې کومې فتواګانې دي دا خو قدیم مفتیانو ورکړي دي. په دې زمانه کې مفتی د قدیم فقه نه او د قدیم کتابونو نه اخذ کوي چې مجتهد فی المذهب او فقیهانو د مذهب فتوا ورکړي وي. نو د دې زمانې مفتی د هغه فتوا نقل کوي او خلکو ته پیش کوي. نو دا په حقیقت کې مفتی نیست، بلکې دا ناقل فتوا دی، خو عرف کې ورته مفتی وي. اوري کنه؟ او په دې پنجاب کې خو ورته مفتی وي. هلته خو یو قوم دی فلانه المفتی، فلانه مفتی. المفتی من المفت، ډاکټر صاحب رحمت الله علیه فرمایي دا په مفتو کې راځي. ویستفتونک او تپوس کې ستانه پیغمبره فی النساء په بار د ښځو کې، قل الله یفتیکم فیهن، او پیغمبر الله جواب درکړي تاسو ته په بار دی کې. وما یتلی علیکم اجل واستلکی په تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې فی یتام النساء
په باره د یتیمانانو جنکو کې اللاتی اغا لا تؤتونهن چې نه ورکوي تاسو دوی ته ما هغه څه کتب لهن چې مقرر شوي دي دپاره وترغبون خواهش لرئ تاسو ان دا تنکحوهن چې په نکاح واخلي دي والمستضعفین من الولدان او هغه کمزوري من الولدان د ماشومانو نه وان تقوموا دا چې قائم شئ تاسو لیلیتامى یتیمانانو دپاره بالقسط په انصاف سره الله دا حکم کوي چې تاسو یتیمانانو جنکو ته یتیمانانو ماشومانو ته خپل حق ورکوي او یتیمانانو سره انصاف وکوي وما تفعلوا من خیر چې کوي تاسو د نیکۍ نه فإن الله کان به علیما بشک الله په هغې باندې پوهه دی فیجازیکم به الله به بدله درکوي وین امراتونو که یو ښځه خافت یریږي من بالها د خپل خاوند نه نشودن د جګړو نه او اعراضن یا د مخ اړولو نه فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما صلحا چې صلح وکړي دا دواړه په منځ د دواړو کې صلح کول والصلح خیر او صلح بهتره ده واحضرت الانفس الشح پیدا کړی شوی دی په انساني نفسونو کې الشح بخل فطرت د انسان بخل دی وان تحسنوا که تاسو احسان وکئ وتتقوا پرهیزګاري وکئ فإن الله کان بما تعملون خبیرا بېشک الله تعالی ستاسو په اعمالو باندې خبردار دی ولن تستطيعوا او تاسو هرگز طاقت نه لرئ ان د دې خبرې تعدلوا چې انصاف وکئ بین النساء په میندو خلکو کې ولو حرستم اگر که تاسو هرس کړی وي اگر که تاسو هرس کوئ ډیر کوشش وکئ د ښځو منځ کې انصاف وکړو نشئ کولی ولو حرستم اگر که تاسو ډیر کوشش وکئ فلا تمیلوا پس مه مایله کېږئ یوې ښځې ته کل المیل په پوره مایله کېدلو فتذروها چې پرېږدي هغې لره یعنې دې بلې لره کل معلقه په شان ته د ځوړندې چې نه یې ښځه کې او نه یې پرېږدي دا سخت ظلم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دوه ښځې وکړي او په دې کې د یو حق ادا کوي او بلې نه ادا کوي د قیامت په ورځ چې دا سړی د قبر نه راپاسي نو یو طرف به روس وي روس جزا من جنس العمل لکه د یوې ښځې حق ضایع کړی دی نو دا حق دا بلیو او د دې سره پروتو نو ځکه دا یو طرف رستیږي وان تصلحوا که تاسو اصلاح کوئ وتتقوا احتیاط کوئ فإن الله کان غفورا رحیما بېشک الله بخښنه کوونکی مهربانه دی دا د 14 حکم د احکامو د رعیت سره متعلق و چې هغه دا دی چې حتی الامکان معافي کوئ او مخکنی بیبي کل معلقه مګرځوئ کوم چې 15 آیات کې تیر شوي د احکامو د رعیتنا وان يتفرقا او کدا خذو خاون یو بل نه جدا شو یغني الله بے پروا بک الله تعالی کلن هر یو لرا من ساعتی د خپل بے پروا د وجنا من ساعته د خپل فراخی د وجنا ار یو لب الله خپل بندوبس کی دی له خاوندان ډیر او تعالی سړي ډیر خزي ډیر وان يتفرقا او کچرتک بالفرج ک جدا شو د یو بلنا یغني الله بے پروا بکی الله تعالی کلن هر یو لرا من ساعتی د خپل فراخی د وجنا وکان الله د الله تعالی واسعا فراخی ولا حکیما حکمت والا ولله خاص الله لپاره دي ما فی السماوات چې په اسمانونو کې وما فی الارض اس چې په ځمکه کې دي ملکا وخلقا وعبیدا وتصرفا د الله ملک دی د بل چا نه دی د الله مخلوق دی د بل چا نه دی د الله واک پکې چلیږي د بل چا نه چلیږي زما استاد صاحب دکتور سید شیر شال مدنی نور الله مرقده وآل الله مراتبه فی جنت الفردوس با داسې ځایونو کې موږ سره دا وي ولله خاص الله د پاره دی ما او دې ته ما عمومي وي ارصد الله دی
الله ته محتاج دي د الله حکم پکې چلیږي د بل چا نه چلیږي ولقد یقینا وصینا الذین تاکید سره حکم کړو موږ کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړه شوی ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه وإياكم او تاسو ته هم حکم دی ان اتقوا الله چې تقوا اختیار کړي بعض علماء کرام صوفیان وی دا آیت د قرآن مجید میچن ده هذه الآية رحاء القرآن لأن جميعه يدور عليها قرطبي روح المانی نا قرطبي لیکلی د قرآن مجید تمام احکام دین دایر دي چې الله نه ویریږي وان تکفروا کچرتا سو کفر کو فإن لله ما في السماوات وما في الأرض بشک د الله په اختیار کې د اسمان پاسمانونو کې رزمګه کې وکال الله د الله تعالی غنیاً بے پروا حمیدن تعریف کړی شوی هغه په خپل تعریف کې چاته محتاج نه په خپل حمید دی د خپل ذات په لحاظ سره ولله خد الله د پاره چې پاسمانونو کې رزمګه کې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی کارونه جوړونکې یشاءکو غواړي یذهبکم فنا بکی تاسو لر ایها الناس خلقو ویات بیاخرین اور بڑی نور مخلوق وکان الله د الله تعالی علی ذلک قدیر بدی باندې قدرت لرونکې من کان یرید ثواب الدنیا اسوک چې اراده لري د ثواب د دنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة د الله سره ثواب د دنیا او د آخرت دی وکان الله سمیعا بصیرا او د الله تعالی اوریدونکې ولیدونکې یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کونو شی قوامین قائم پاتې کیدونکې بالقسط په انصاف سره شهداء لله گواهی ورکوونکي د الله لپاره شهداء لله ولو علی انفسکم اگر کدا تاسو د ځانونو خلاف وي اقرار وکا تا نه غلطي وشوه نو بیا اقرار وکا د غلطي د دینه مراد د خپل جرم اقرار دی ولو علی انفسکم انصاف باندې قائمېدل په خپل ځان یعنی چې ته اقرار وکړې د غلطۍ او الوالدین یا د مور او پلار والاقربین او د رشتہ دارو الله او رسول مني ایمان دې په چا راوړی دی په الله او رسول نو د هغې په حکم کې به د مور پلار غلطه خبره نه مني د رشتہ دارو به نه مني چې څه رښتیا وي څه حق وي هغې پسې به ځي که چرته کې د الله او د رسول پورا مطیع او تابعداري یکن غنیا کوي هغه سړی مالدار او فقیر یا غریب فالله پس الله اولا بهما زیات لایق دی په دې دواړو باندې دغه د الله باندې ته د الله حکم اومنه او د الله لپاره خبر وکا فلا تتبعوا الهوى تابعداري مکوئ د خواهشاتو ان تعدلوا چې تاسو د حق نه وړئ وان تلووا که تاسو مخ واړو او توریدو یا اعراض مو کو فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا کشاف کې لیکلي ان تعدلوا په معنا ان تعدلوا چې مخ واړوي تاسو د عدل نه وان تلووا که تاسو کوک بیانیو کوي جبا کاګه کوي یعنی غلط بیانیو کوي او تو د مخ واړوي فإن الله كان ما تعملون خبيرا بشک الله تعالی تاسو په اعمال باندې خبردار دی وان تلووا السنتكم عن الشهاده کواړوي تاسو خپل جبه د گواهی حق نه په دا شان سره چې غلطه گواهی ورکې دروغ وي نو الله خبردار دی الله به سزا درکړي خلاصه د آیت دا شو چې په شهادت او فیصله کې انصاف کوي د چا رعایت مکوي که غریب او رعایت مکوي په ناجیزه کې او که مالدار او رعایت مکوي بلکې د الله د حکم رعایت وکړه فإن الله بشک الله تعالی کان د بما تعملون خبير استاسو په اعمال باندې خبردار یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو امنوا بالله یقین ساتي په الله باندې ورسوله او پر رسول دا یا ایها الذين امنوا امنوا بالله اي ایماندارو ایمان وروړي په الله باندې څه مطلب شو د دې مطلب دا دی یو
یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اے هغه کسانو چې ایمان مروړی په ژبه باندې آمنو بالله ورسوله ایمان وروړی په الله باندې په ژبه او رسول په ژبه او زړه دواړو سره ایمان وروړی په الله او رسول په ژبه او په زړه دواړو سره آمنو بالله یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ښکارا کړی مو د ایمان په ژبو باندې آمنو بالله ورسوله ایمان وروړی په حقیقت کې په الله او رسول یا دویم دا امر د دوام دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو آمنو بالله کلک پاتې شي په دې ایمان وروړلو باندې په الله او رسول دوم علی الایمان دریم یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مروړل آمنو بالله ورسوله اظهروا ایمانکم بالسنتکم اعلان کوي د خپل ایمان په جبو باندې زجر د منافقینو ته چې ای په خلودان ته مؤمنان وي او زړه کې مؤمنان نو یا دا يهود او نصارا ته خطاب دی چې هغه کسانو چې تاسو په مخکنو پیغمبرانو ایمانونه وروړي په محمد رسول الله هم ایمان وروړي آمنو بالله ایمان وروړي په الله او رسول الله او کتاب الذي په کتاب نظر سنال کړه دی الله رسول په رسول خپل باندې والکتاب الذي په کتاب باندې انزل سنال کړه من قبل مخکرینا ومن يكفر بالله چې کفر کو په الله باندې او ملائکته او په فرشتو داغه وکتبه او آسماني کتابونو داغه او رسول او رسولان داغه واليوم الاخر پر د اخرت فقد ضل بشک گمراه شو دي ضلالا بعيدا په گمراهی لري سره ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي ثم كفروا بیا کفر کو ثم امنوا بیا ایمان وروړي ثم كفروا بیا کافر شي ثم ازدادوا کفر بیا زیات کی کفر لرا یعنی مرتد شي عبد الله بن عباس رحمه فرمایي دا د مرتدین مبارک دي لم يكن الا ان الله تعالی يغفر لهم چې بخنو کې دي دا لم يكن الا لم يكن الله مريدا ليغفر لهم الله دا اراده نه لري چې دې لپاره بخنو کې ولا ليهديهم سبيلا او نه دا اراده لري چې او بخیدی ته الله رنيغه جلالین کې دا د څه لګولې ان الذين امنوا بموسى بشکا کسان چې ایمان لري په موسی عليه السلام ثم كفروا به کفر په عبادت د سخي باندې ثم امنوا بیا ایمان راوړ داغه نرستو ثم كفروا بیا کفر کو په عیسی علیہ السلام باندې ثم ازدادوا کفر بیا زیات کفر کو زیات کو کفر لرا یعنی کفر کو په محمد رسول الله لم يكن الا ان الله تعالی يغفر لهم چې بخنو کې دیتا ولا يهديهم ان الله تعالی چې بخې دیتا سبيلا سيدلارا بشر المنافقين زیر ورک منافقانو ته بان لهم عذابا الیما پدی باندې چې د پر عذاب درناک دی دا زیره خونه دی خو منافقینو چون کې صحابه کرامو پوری د الله دین پوری مسخري کولی نو الله غي ته دې سزا ورکړي بشر المنافقین زیر ورکه پیغمبر منافقانو ته منافق د نافقانه ماخوذ دی دا سمسری ته وی چې دوه سوري کړي امام راغب مفردات کې کړي نو احتیاطاً دوه سوري کوي سمسرا او په وخت د ایمرجنسي کې په بل سوډوزي دا رنګ منافق هم دوه مخیزي وی کافر په خلک ته مسلمان وي او څوک وی چې دا نافقات چې دي نو دا اگر ډال ته وي چې د شمشتۍ د پاسه وي چې کله غزار مزار راځي نو شمشتۍ اگر ډال کې ځان دن نکي دې ته نافق وي نافقا وي او نافق سوري ته وي نفق نو په دې وجه دارنګ منافقین هم چې کله د مال لګول زی راشي د بدل لګول زی راشي دنیوي تاوان زی راشي نو دی بری وسګر لګي او کله دې بیډيري وي نه الله باندې ایمان لري نه د الله پر رسول باندې ایمان لري او داوی ډېری کوي
بشر المنافقین زیر ورکه پیغمبر منافقین ته بیان دلهم عذابا الیما بشک دې د پر عذاب درناک دی الذين كسان يتخذون الكافرين چې نشي کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو ايبتغون عندهم العزه آیا لټي دي داغه سره عزت فإن العزة بشك عزة لله لا جميعا طول وقد نزل عليكم بتاخي سرا نازل کړي الله تعالی په تاسو باندې نازل کړي الله تعالی په تاسو باندې فل کتاب په قران کې اندا خبره اذا سمعتم کله چې دی ووري ان دا خبره اذا سمعتم وقد نزل عليكم بتاخي سرا نازل کړي الله تعالی په تاسو باندې په کتاب کې اندا خبره سمعتم کله چې ووري تاسو آیات الله آیاتونه د الله تعالی یکفر بها کفر کول شي پاغي باندې اے مسلمانانو کله چې تاسو وورئ چې آیتونو د الله باندې کفر کېدای شي ويستهزئ بها او مسخري کېدای شي پاغي باندې فلا تقعدوا معهم مکه د دې سره حتی تر دې يخوضوا چې بحث کړي په حديث غیره په بل خبره کې غلط خلکو سره ناستا ګناه او نقصانات دي انکم بشک تاسو جن په دغه وخت کې مثلهم بشانت دي ان الله بشک الله جامع المنافقین جمع کون کې منافقان لره ول کافرین او کافران لره فی جهنم په جهنم کې جميعا ټول یعنی اوځي الله کسان دي تربصون چې انتظار کوي بكم پتا سو باندې فإن كان لكم فتح من الله كشرط ورسigi تاسو فتح د الله تر طرفه قالوا دوی الم نکم معكم آیا موږ تاسو سره نو موږ هم تاسو ملګری وګړه موږ لم پدې کې بری غنیمتونو کې سره کوي وان کان الکافر نصیبا وان کان الکافرون کشرطوی کافرانو د پر صحیحا د کافر د پر خو فتح نشته کنه خو کسه کامیابی ملوشي ارزي یا صحیحا ملوشي قالوا دوی الم نستحوذ علیکم اغیدوی الم نستحوذ علیکم آیا مون غالب نو راغلی پتا سو باندې ونمنعکم وبشکړی مونږ تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه فالله پس الله تعالی يحكم بينكم فیصله وکي بمند دی کی فالله پس الله تعالی يحكم فیصله وکي بينكم بمند تاسو کی یوم القیامت بورد قیامت دنیا کې الله فیصله کړي کافر کافر دی منافق منافق دی مؤمن مؤمن دی خو مراد دی فیصله نه عملی فیصله ده چې کافر او منافق به جهنم ته لګي مؤمن به جنت ولن يجعل الله او هرگز نه ګرځي الله تعالی للکافرین د پر د کافرانو على المؤمنين بمقابله المؤمنانو کې سبيلا غلبا الله د کافرانو د پاره په مؤمنانو باندې غلبا نه ګرځي مگر په هغه وخت کې به غلبا وي چې دی غلط ته غلط ویل پریدي غلط ته غلط نه وي او نهي عن المنکر نه کوي او جهاد او د توبې نه رستو شي نو په دغه وخت کې به الله کافران په دی باندې مسلط کوي قرطبي لیکي ولن يجعل الله هرگز نه ګرځي الله پاک د کافرانو د پاره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا غلبا ان المنافقین او یاد دي سبیلا د غلبین مراد علمی او د دلیل غلبه ده اوسم کافر په دلیل باندې چې خبره شي نو دا په مغلوبتیا کې دي ځکه ظلم کوي ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله چل ول کوي د الله سره یخادعون الله سره څوک دوکه نه کوي خو د نبی علیہ السلام سره دوکه کوله نو دا د سیده چې د الله سره دوکه وکړه الله سره څوک دوکه نشي کوله یخادعون رسول الله دوکه ور کوي د الله پیغمبر ته مؤمنانو ته او د الله رسول د الله پاک رسول ته او صحابه کرامو ته څوک دوکه ور کوي الله فرمایي دا ماته دوکه را کوي نو الله سره څوک دوکه کول شي نه یا زمخشری په کشاف کې لیکلي صنيعهم صنيع المخادعين روش د دې د روش ته لکه د دوکه ورکوونکو بشانتي ان المنافقين بشک منافقان يخادعون الله
دوکه ورکي الله ته په خپل ګمان کې وهو خادعهم او دا الله سزا ورکي دي ته دوکې دی واذا قاموا کله چې ودرېږي اله الصلاه مانځتا قاموا ودرېږي کوسالا سستیا سره کسل نه مراد اعتقادي سستیا د بیان قرآن کې لري په مانځ باندې فرضیت عقیده نه ساتي یراؤون الناس ریا کوي یراؤون الناس ځان خي خلکو ته ولا يذكرون الله نه یادي الله تعالی الا قليلا مگر لګ مانځ کې قرات هم نه کوي دیو جنا تفسیر ابن کثیر لیکلی دي هذه صفه المنافقين في اشرف الاعمال وافضلها وخيرها ودا د منافقانو طریقه ده په بهترین عمل کې افضل ترین او مبارک عمل کې چې مونږ دي کله چې دی په مانځ ته درې نصوص به ولاړو نیت د عبادت نو ایمان په نو عقیده په نو خدای نه یریدل نو او د مانځ په مطلب نه پوهیدل نو ځکه وته قرآن سستیا ویل لہذا منځ باندې توجه پکار ده منځ ته شوق لرل پکار دي د منځ په معنا ځان پوهول پکار دي او په منځ باندې عقیده ساتل پکار دي یراؤون الناس خودل کوي خلقو ته ولا يذكرون الله نه یادي الله په دې مانځ کې الا قليلا مگر لګ یعنی صرف نقشه د مانځ جوړه کی او د مانځ کې قرات نه کوي مذبذبین بین ذالکم مذبذبین دو پړک دي مذبذب چې نه دی خوای نه دی خوای دو پړک دي بین ذالک بمن د دې کې لا اله الا ندی طرف تری ولا اله الا ندی طرف تری یعنی نه مؤمنانو تری او نه کافرانو تری ظاهر کې مؤمنانو سره او باطن کې کافرانو سره ظاهر کې کافرانو نه جدا مسلمانانو سره او باطن کې کافرانو سره دیو نبی علیہ السلام فرمایي د منافق مثال د وارثي چيلې دی چې درمین روزي او چيلي په سیمنډه وي د کرګي منافق خپل فائدې دنیوي ته ګوري چې کم ځای کې فائدہ وا ک دینی برباد او ک عقیده برباد دنیا فائدې لپاره چا سره د ایمان په پیسو دنیا لري لا اله الا لا اله الا ومن يضلل الله اسوک چې گمراه کې الله غلره فلن تجد له سبيلا ارجز ابن ممتاغد پر لارا یا ایها الذين امنوا مؤمنان لا تتخذوا الكافرين من سي کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنين سوا د مؤمنانو اتريدون يا غواړی تاسو اندا خبره تجلو چې وګرځوي لله الله د پر علیکم پتا سبحان سلطان المؤمنین حجت خکارا که تاسو کافرانو سره دوستانه کوي او مسلمانانو سره نه کوي کافرانو سره مینه ساتي نو تاسو ایمان بیا شو ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل پاغلان دی طبقه کی وی من النار اور د جهنم نه ولن تجد لهم نصيرا ارګز به اونم می دې د پار تدې د پارا نصيرا مددگار الا الذين تابوا استوبه بیانېږي د منافقتنا دنیا کې څوک توبه وباسي نو الله قبلي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وکي واصله اصلاح عملو کی واتصموا منګل خخي کی بالله په دین د الله واخلصوا مخلص کی دینهم دین خپل لله الله لپاره خالص کی خپل دین فاولئک مع المؤمنین دا کسان مؤمنان دي وسوف یؤتی الله او زر دې چې ور بکی الله تعالی مؤمنان ته اجرا عظیما اجر لوی ما يفعل الله بعذابكم ما منصوبه بفعل اي شيء يفعل بعذابكم ما يفعل الله سكي الله تعالى اي منافقانو بعذابكم فسزا در کول تاسو ته ان شکرتم کشرتا شکر الله ادا کوي وامنتم او ایمان وروړي وکانه الله دې الله تعالی شاکرا قدردان عليما پویا صدق الله العظیم اللهم صل على سيد الخلق محمد